کابل نیوز ګراوند لیدونکو سلام. ژورلید ته راغلاست. د هر څه نه د مخه خو نن کابل کې د خونړۍ پیښې له امله چې رامنځته شوله او زموږ یو زیات شمېر هېوادوال پکې شهیدان شول، ټپیان شول. د شهیدانو ټپیانو کورنۍ ته تسلیت ویم او د خدای نه غواړم چې ټپیان زر تر زره شفا ومومي. زمونږ هره ورځ دغه حال دی. یا په کلو کې امریکایي تیارې بمباریو کې ماشومان وژني، زمونږ خلک وژني، او یا په ښارونو کې په انفجار او په انتحار کې زمونږ خلک وژل کېږي. زمونږ خلک وژل کېږي، په دغه جګړه کې افغانان وژل کېږي، د هرې خوا نه کوي. دغه جګړه روانه ده او په خپله ټوله بې رحمۍ او قساوت سره روانه ده. دواړې خواوې د پوره بې رحمۍ او د قساوت نه کار اخلي او افغانان پکې وژل کېږي. خو د دې په خوا کې د دې جګړې د پای ته رسولو یا د سولې لپاره هم خبرې اترې روانې دي. همدغه اوس په قطر کې خبرې روانې دي د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ. دغه په خوا کې بین الافغاني تفاهم دپاره هم یو سلسله کوششونه روان دي. یو کوشش د جرمني په مرسته روان دی چې بین الافغاني تفاهم دپاره به یو ناسته بلل کېږي. په دغه ناسته کې ویل کېږي چې 10 تنه به طالبان ګډون ولري، د هغه په خوا کې به د حکومت استازي وي یو شمېر، او نور نو بیا د سیاسي ګوندونو مشرانو، د مدني ټولنې په نمایندګۍ یو شمېر خلک به راټولېږي. هغوی به سره کیني او په بین الافغاني تفاهم به خبرې کوي چې طالبان سره کم تفاهم ته رسیږي. دې کې هېڅ شک نشته دی چې که د یوې خوا نه د امریکا او طالبانو ترمنځ یو توافق ضروري دی، د سولې دپاره د هغه نه ډېر زیات د افغانانو ترمنځ هم یو توافق ضروري دی. لیکن دغه رقم هسې آیا افغانانو ترمنځ توافق راوستی شي او که نه څه باید وشي، په دې باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي استاد فیض الله جلال، کابل پوهنتون استاد، زمونږ بل ملګری دی قاضي صاحب نذیر همت، او زمونږ دریم ملګری دی ښاغلی ولی الله شاهین. ستړي مشئ، په خیر راغلی. جناب استاد، کسایی که میرن به اصطلاح به کنفرانس تفاهم بین الافغانی که با همکاری جرمنی ساخته میشه تشکیل میشه، مکانیزمی که کسایی که خواسته میشن و طبعا کسایی که در کنفرانس شرکت میکنن باید یک مشروعیتی داشته باشن که به نمایندگی به اصطلاح از احزاب سیاسی، جامعه مدنی و غیره شرکت میکنن. آیا این مکانیزم شفاف و قابل اعتبار است یا نه؟ چه فکر میکنین؟ به چه ترتیبی کدام مردم خواسته میشن به اصطلاح با خاطر تفاهم بین الافغانی؟ به نام خدا، سلام بر جناب شما، سلام بر دوستان دور میز قاضی صاحب همت و جناب ولی الله شاهین و همکاران تکنیکی و تمام مردمانی که تلویزیون شما را میشنوند در داخل و خارج. گفتگوهای بین الافغانی یک چیزی است که تمام مردم میخوان. هیچ کس با این مسئله مخالفت نداره. ولی آیا واقعا این گفتگوهای بین الافغانی است؟ سوال مهم است. بله، این واقعا بین الافغانی است یعنی؟ و این برادرایی که اشتراک میکنن یا حق اشتراک به خود میتن، اینا واقعا نمایندگان مردم هستند؟ نمایندگان قاطبه مردم افغانستان هستند؟ این اعتماد، این باور مردم افغانستان دیگه بالای نداره؟ به هر صورت هیچ کس از گفتگوهای بین الافغانی مخالفت نداره، همه خوشبین هستند. به یاد داشته باشین که آلمان ها از مدت ها پیش میخواستند که تلافی خطای کنفرانس بنی اول بکنن. چرا در کنفرانس بنی اول نقش طالبان را به کلی نادیده گرفتن. حالا میخواهند که باز تحت عنوان گفتگوی بین الافغانی طالبان را و یک تعداد برادرها را و یک چند خواهر انگشت شمار شناخته شده را اوجا ببرند، صاحب باز نام شبانن گفتگوی بین الافغانی. من باور دارم این کار شتاب زده
این کار شتاب زده تکرار امو اشتباهی چی است؟ بنی اول است. شما یعنی سوال نیست تکرار اشتباهی به دلیلی که باز یادتان باشه که در کنفرانس یا در گفتگوهای بین الافغانی بن یا آلمان باز عناصر اساسی اشتراک نمیکنن. چند فردی معلوم الحال که مردم چندان خاطره خوب از اینا هم ندارن و به هیچ وجه اینا نمایندگی از مردم افغانستان کرده نمیتونن. فکرشان و هوششان جز منافع شخصیشان و منافع گروهیشان و منافع خانوادگیشان چیزی دیگری نیست. باز امینا میروند صاحب چهره تلویزیونیستن خدا نماینده مردم. و متاسفانه یک چیز براتون بگم، اینا چیزی هم برای گفتن ندارن. واقعا اینا چیزی برای گفتن در پاکستان نداشتن، بینیمونه بریدن. واقعا اینا چیزی برای گفتن در مسکو نداشتن. و یادتان باشه و فراموش نکنین که باز اینا چیزی گفتن در گفتگوهای بین الافغانی ندارن. برعکس میخوایم امیر بگم، برعکس طالبان منسجمتر در کنفرانس مسکو درخشیدن. کاغذ داشتن، طرح داشتن. اینا پراگنده، یکیش از سر یک کوگب میزد، دیگهش از سر دیگه کوگب میزد، درختای سری کورکی شونده و به همین خاطر هیچ نتیجه بزرگی را در سطح حلقات خودشان هم به دست نآوردن. نارضایتی عمیقی پیروا و طرفدارا و دنبال رواشان برانگیختن، به حدی که حتی از مال بیشتر اونها انتقاد میکنن. حتی ما را میگن که سپاسگزار هستیم که شما را 10 سال پیش 20 سال پیش اینا را شناخته بودین، ما نو شناختیم. من میخوایم براتون بگم که یادتان باشه که در کنفرانس بین الافغانی بن باز کی اشتراک میکنن؟ چند آدمک، اینا باز نماینده کل افغان هستن و به همین خاطر است که به جای هم نمیرسن. مکانیزم اشتراک وجود نداره و در مورد مکانیزم اشتراک در چنین کنفرانس های مهم متاسفانه تا هنوز توافق به وجود نآمده است. افرادی هستند که هنوز فکر میکنند که مردم افغانستان در جیبشان است و اینا لیدر و رهبر مردم هستند، در حالی که مردم نسبت به اعمالی از اینا، افعالی از اینا، کارکرده های از اینا خوب آگاه هستند که اینمی وضعی موجوده محصول تفکرات باطل و اعمال نادرست و ناروا و نامشروعی از همین برادر است. این کشور خود تصادفی به این مرحله پردگاه نرسیده، در حال نابودی است. استاد، یک چیزی که به خاطر صلح ما گفتگو میکنیم، مردم باید بشینن به خاطر صلح باید گفتگو کنن، که پس کسایی باید بشینن که در حال جنگ هستن و قدرت جنگ دارن. از فهوای گفتگوی شما خود طور معلوم میشه که مثلا رهبرای تنظیم‌های موجوده، احزاب موجوده و شخصیت‌های جهادی و غیره که حالی وجود داره در صحنه حضور دارن و به قول شما نام خوبی ندارن و مردم خاطری خوش از ما ندارن. خب همین مردم هستن که این توانایی را دارن که به اصطلاح تخریب کنن. این توانایی را اگر رضایت از یا نباشه خب به اصل نمیرسیم. والله صاحب من با همین نظر شما موافق نیستم. همین نظر بسیار بیش از حد شما خوشبینانه این نظر را ارائه کردین. اینا خودشان عامل مانع شدن صلح هستند. جنگ با جنگ پایان نمی‌یابد. به این نتیجه رسیدیم که جنگ نتیجه نداد، به همین خاطر صلح مطرح شد، مذاکره مطرح شد، گفتگو. اینا قابلیت ها در سطح مذاکره و گفتگو را ندارن. اگر جنگ شود اینا خوب قابلیت دارند. حالا من فکر میکنم پولدار شدن، سرمایه‌دار شدن، دارایی در داخل خارج پیدا کردن، اما قابلیت هم ایدز دادن، با آدمی هیچ تبدیل شدن. من میخوایم براتون بگم که افرادی که فکر منسجم سیاسی ندارن، تعهد به منافع ملی ندارن و بر بنیاد تعهدشان هر لحظه فکرشان تعهد شخصیشان تعهداتشان تغییر میخوره، افراد شکست خورده هم در عرصه نظامی هم در عرصه سیاسی، اینا نمایندگی خوب از مردم افغانستان کردن نمی‌کنن. پس اون سری صحبت میکنیم که مثلا رهبری حزب اسلامی نباشه، جمعیت اسلامی نباشه، جنرال صاحب دوستم نباشه و غیره و غیره. پس کی میتونه که به خاطر یک توافق بین الافغانی در چنین گفتگوها شرکت کنه که نتیجه داشته باشه؟ پس اون سری صحبت میکنیم. همت صاحب،
یو خو سیاسونو خبره ده. استاد جلال عمدتاً اشاره دغه کسانو ته ده چې موږ اوس سیاسونو په نامه یادو، د احزابو تنظیمونو مشران ښه دی او که بد دی خو دی یو څو پېژندل شوي دي. لیکن یو بل اصطلاح دلته موږ د مدني ټولنو په نوم باندې یو تعداد کسان به د مدني ټولنو په استازیتوب ورځي. د حزب اسلامي رهبر، د جمعیت اسلامي رهبر ښه دی او که بد دی خو یو څوک د یو حزب د یو جریان نه معرفي کېږي ورځي معلوم دي. لیکن د مدني ټولنې وضعیت چې په افغانستان کې د یو څه موده مخکې اشرف غني د ښځو د اجماع په نوم یوه غونډه جوړه کړله. اوس که دغه رقم خلک د مدني ټولنې په نوم باندې ورځي، څه فکر کوي دا به د سولې سره مرسته وکړي او که تاوان به ورسوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زواک صاحب، تاسو او جلال صاحب او شاهین صاحب، نورو لیدونکو او کتونکو د کابل نیوز درانه تلویزیون ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زما په نظر سوله د افغانانو ورکه ده. سولې په نشتون کې څومره ننګونې ناخوالې چې موږ په ملک کې لرو او روانې دي، او په آخرو کې چې سوله د نړۍ خاصتا د نړیوالو د خوا نه د افغانانو د خوا نه یو ګرم بحث د افغانانو دی. او هغه مذاکرات چې په قطر کې نن جریان لري، زه فکر کوم که د قطر مذاکرات چې 4 اساسي خبرې دي کې د خارجیانو وتل، ټایم ټیبل او مهالویش تعینول او د افغانستان د خوا نه کومې خبرې تکرار په دې مجالسو کېني، خو اساسي بنسټیزې خبرې د ما په نظر هماغه دي. که چیرې دا خبره نهایي شي چې امریکایان رښتیا د افغانستان نه وځي، د افغانستان د امریکایانو په وتلو سره یوازې جنگ متوقف کېدای شي، د جنگ عوامل د منځه تللی شي، ولې دا چې باثباته سوله وي او د افغانانو مشکلات ته ځواب ووایي. هغه سوله طبعا د سولې و د دغه مذاکراتو طبیعي نتیجه دا وځي چې د افغانانو په مابین کې به یو ریالوګ، یوه مفاهمه، تفاهم، میکانیزم د راتلونکي دپاره او څه باید وکړو. د تیرو تجربو نه هم څه کړي دي، د امریکانو په وتلو کې د ملک ته څه پیښیږي، او موږ ته کومه هدف پورې آمادګي لرو. زموږ حکومت جمع یې دغه طرفدار چې په هغه کې دي، کابل په حوزه کې دي، او که د کابل د حوزې نه بیرون خلک چې طالبان دي، څه کولی شي؟ اساسي خبره دا ده که چیرې توافق په دې کېږي چې امریکایان وځي، ضمانات ورکول کېږي، د ضمانات امضا ده، د سولې په توافق امضا کول دي. زه فکر کوم بیا په بون کې که خبره کېږي دا چې د افغانانو نمایندګي وکړه لکه جلال صاحب شوي، زه فکر کوم دا شاید مطلوب هم نه وي، بلکې دا یوه مقدمه د هغو راتلونکي هغه تفاهم دپاره کېدای شي چې په سریزه د هغه د سولې خبره وشي. یعنې تاسو یو مقدمه کېدای شي د بین الافغاني تفاهم دپاره دونه مؤثره نه ګڼئ؟ د په بون کې چې راځي دا اوس چې روانه ده اووم اتم د جولای چې په بون کې کښېني، تر اوسه خو هغه نه دی معلوم چې د دې دپاره څوک تعینېږي. آیا هغه څوک چې ورځي هغه د اول خو د ملک زموږ یو ملک دی چې دودیز شکل د جرګو ملک دی، سیاسي احزاب کې رول لري، متنفس شخصیتونه کې رول لري، خو هغه سمبولیک شیان چې مثلا اوس که موږ دا خبره کوو چې د حقوق ځان یا د ښځو د حقوق اصلي دغه سوله متضمن د ښځو د حقوقو ده، د ځوانانو د حقوقو ده، د هر افغان د حقوق متضمنه ده. خو دغه د قدرت جزیرې که را پیدا کوو او نن د مدني ټولنې په نامه یو نهاد د دې نمایندګي کوي چې دا ناراض وي، معنا دا ده چې سوله نه راځي، یا د ځوانانو په نامه یا بل ورځ د بل شي په نامه. زه یم مؤثر سیاسي تنظیمونه رول لري، مؤثر سیاسي اشخاص دلته رول لري، متنفس قومي شخصیتونه رول لري. د دې خلکو ستاسو د وینا خو دا معلومیږي چې دغه مدني ټولنه څه چې په افغانستان کې یادېږي د دې رول دومره نه دی او اصل رول د سیاسي ګوندونو او احزابو بالکل داسې ده. نو بیا ولې ټینګار دغه څو کاله چې د دې غونډې جوړونکو د خوا نه او د امریکایانو د خوا نه د نور د خوا نه ډېر زیات ټینګار چې کېږي چې
مدني ټولنې استازیتوب پکې ډېر وي او بیا خصوصا د ښځو استازیتوب پکې ډېر وي، بیا دا ټینګار ولې دی؟ دلته که موږ دغه 13 کلن تاریخ ته ځیر شو، د امریکایانو په راتګ سره معمولا هغه بنسټونه چې د ملک لپاره مفید وو باید تقویه شوي وای، احزاب تقویه شوي وای، د عوامو د دې تمابین تړاو قوي شوی وای. دا په عمدي ډول په قصدي ډول د ضبط خاطره وو. حتی که تاسو فکر وي هغه د احزابو نمونه بدل کړ او هغه کاروای چې خلکو کړی په هغو باندې ایرې پاشل کېدلې، هغو ته اهمیت نه ورکول کېدل. او کومو کسانو چې د حکومت په راس کې راتلل هغو ضرورت ټیمونو ته درلوده، هغوی ټیم په ملت کې نه درلوده، د خپل ملت سره په جنګ شول. ګوره د غټ مشکل زموږ په ملک کې دا دی چې تر اوسه پورې د سردار داونه تر اوسه پورې چې کوم حکومتونه راغلي دي د تعصب ځای دی د خپل ملت سره جنګېدلي دي. او دغه مسله که په راتلونکي کې په سوله کې موږ داسې فکر کوو چې موږ راځو، معنا دا دی چې موږ حکومت کړو، دغه بعد موږ مخ ته هغه وي یوه آینه ده، یوه تجربه ده چې موږ د خپل ملت سره ملت ته قناعت ورکولی شو او که بیا د ملت سره په جنګ کېږو. دغه رقم خو زه یم داسې حکومتونه قابل د نفرین دي، قابل د هلاکت دي. صحیح. خو زما هدف دغه دی چې دغه کوم شی چې د بین الافغاني تفاهم په نوم باندې روان دی، په کوم بڼه باندې چې روان دی، دا بین الافغاني تفاهم ته زمینه مساعده یي که نه، او که نه مساعده یي نو بیا په څه هدف دا جوړېږي؟ ولې؟ زه خو وایم چې که تړون توافق وشي چې امریکایان وځي، د افغانانو جهتونه معلوم دي په دې ملک کې. که په دې شکل چې دلته یو حکومت د افغانستان د دو سره کوم کسان چې په دې ملک کې اوسېږي د سیاسونو په نامه، اول خو د سیاسون یو لفظ دی چې په دغه میزونو کې ډېر توبالا کېږي. سیاستپوه سیاستمدار هم فرق لري. اکثره خلک چې سیاسون ورته ویل کېږي سیاستمدار نه دي، سیاستمداران دي. د حزب اسلامي رهبري ده، د جمعیت اسلامي رهبري ده، د حزب وحدت رهبري ده، دغه ګوندونه چې دلته شته ښه دي او که بد دي د دې رهبري ده. دوی که په خپل مسؤلیت باندې ځي بون کې شرکت کوي، نه ده چې د بیرونه نصب شي، ځکه تکرار به د بون اول وي، د بون دوم به وي، یا که څوک نادیده نیول کېږي. ولې د طالبانو سره هم یو جهت ته خو ضرورت شته دی، اما کسان دي چې یا طالب سره جنګېدلي دي یا د طالب سره په مخالفت کې موجود وو او یا پارتنران د امریکایي نظام وو په دغه وخت کې. ته څنګه که ځینې نور کسان هم ځي، خو ولې دا مقدمه د سولې لپاره کېدای شي، دا چې هلته دې پرېکړه وکړه د دې په واسطه سره مسایل حل شي، ډېر د ما په نظر وخت شته دی. صحیح. لیکن یو بل خبره چې مهمه ده هغه دا ده چې ولې موږ مسکو په انتظار کې اوسو، ولې موږ د بن په انتظار کې اوسو چې موږ افغانان سره کېنه او موږ یو تفاهم ته ورسېږو. دغه درایت زموږ په دې رهبرانو کې نشته دی. په دې وروسته خبرې کوو. آیا لازمه ده او که نه چې موږ بیا دې نه چې مسکو ته منتظر شو چې موږ میلمانه کېو یا بن ته منتظر شو، موږ خپل منځو کې سره کېنو او یو تفاهم ته ورسېږو؟ دا کار ممکن دی او که نه بیا وروسته په دې باندې بحث کوو. شاهین صاحب، دغه د سیاسونو په نوم باندې مدني ټولنې باندې څوک ورځي او څوک نه ورځي هغه خو بیل بحث ده، لیکن یو هیئت به د طالبان نه راځي، یو لس کسیز هیئت به طالبان نه راځي چې هغه معلوم دی، او د حکومت په نمایندګۍ به یو څوک ورځي. خو طالبان وایي چې موږ د حکومت په نمایندګۍ چا سره خبرې نه کوو. نو دغه کسان چې د حکومت په نمایندګۍ ورځي، دا که په د یو فرد په توګه هلته ورشي، نو د دې اهمیت به څه وي د بین الافغاني تفاهم په منځته راوړلو کې د افرادو تګ د حکومت په نمایندګۍ؟ دا به څنګه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دې تفاهم کې به د حکومت هم شامل شي او که نه؟ لومړی باید مخکې دې نه چې په دې باندې خبره کوو چې څوک ورځي، په دې باندې خبره وکړو چې په څه باندې خبر ده. پس د هغې نه بیا په هغې خلکو باندې غور کول پکار دي چې څوک په دې کې اشتراک وکړي. که سیاسي رهبران دي، د تنظیمونو مشران دي، مدني ټولنو غړي دي، خبریالان دي، اصحاب نظر دي، دغه چې شرکت کوي کوم اجرایوي هغه نه لري، برخه نه لري، اړخ نه لري. مهمه خبر ده چې په څه به خبر کیږي. خبر په دې باندې وي چې د دې خلکو نظریات د سولې په اړه باندې واوري، لکه ولسمشر چې دلته لویه جرګه راوبلله، په لویه جرګه کې 2000 کسانو شرکت وکړو
او هغوی ته وویل چې سوله وکړو او که نه. که د دې دپاره خلک ورغواړي د افغانستان د ټول ولس هیڅ نوه مجلس ته ضرورت نشته، نمایندګۍ ته ضرورت نشته، خلک یې غواړي. بناً مزید کارونه په دې لار کې او د وخت اضافي مصرف د خلک سوله غواړي، لیکن راتلونکی نظام به څنګه وي؟ دلته خو اوس د دښمنۍ ډېر فاصلې رامنځته کړي دي. طالب یو رقم خبره کوي، دلته په نظام کې موجود کسان چې دي بل رقم خبره کوي. مثلا د اسلامي امارات او اسلامي جمهوریت ترمنځ دغه شخړه چې دا جنجال چې دی دا به حل کېږي که نه کېږي. نو دلته خو دغه رقم قصې موجود دي، دغه تنظیمونه چې دي، دغه مشران چې دي، د دوی ځای او دغه به څنګه وي؟ نو دا خو حل کېدل غواړي که نه؟ دا یقینا حل کېدل غواړي. دا یو بین الافغاني ډایلوګ ته ضرورت لري. هغه جهتونه چې په سیاسي عرصه کې یا په نظامی عرصه کې په افغانستان کې د اوس حضور لري، هغه خلک پاس د دې نه چې د امریکایانو سره په اساسي مسایلو باندې طالبان او امریکایان توافق ته ورسېږي، د هغې نه وروسته بیا یو بین الافغاني ډیالوګ، مذاکرات ورته وایي، خبرې اترې ورته وایي، په دې مسایلو باندې ضروري دی او یوه ملي اجماع په دې باندې ضرور ده چې څه وړ د جرمني غونډه به دا اجماع رامنځته نه کړي؟ نه، ابدا یې نشي رامنځته ځکه دا خبرې د هغو جهتو څخه کېږي چې هغه مشخصا منصبونه ولري، جایګاه مشخصه وي، ځای معلوم وي. مدني ټولنه په افغانستان کې نظام نشي راوستلی. طالب وایي چې زه د حکومت سره من حیث د نظام خبرې نه کوم. نو دا به کوم دغسې اجرایوي اړخ ولري چې هغه دلته بیا قابل د تنفیذ او تطبیق وي. منعکسه کې هلته چې مثلا د بیان ازادي زه غواړم په دغه یا نور حقوق د خلکو د ښځو د حقوق نه نیولې دغه مسایل به هلته مطرح کړي چې اوس هم په افغانستان کې دغه غوښتنه شته دی، یو تعداد خلک دغه غوښتنې لري. که دا نه وي نو طبعا مشکل پیدا کېدای شي. که د سولې په مخ کې د خنډونو ایجادول وي، هره مسله ورته بانهجویي کېدلی شي. که د سولې په مخ کې د خنډونو، یعنی تاسو دا موضوع داسې انګیرئ چې د خنډونو د ایجادولو په خاطر ده؟ که دغسې یو څه په لاره کې وي، که دغسې یو څه په لاره کې وي، هره قصه ورته بانه کېدلی شي. او که موږ او تاسې هغه اساسي غوښتنه چې هغه د سولې راتګ دی، دغه اوس په کابل کې یوه انتحاري حمله شوې ده، په هغې کې 101 افغانان زخمیان شوي دي، یو کس کې وژل شوی دی. د تیره شپه په وردګو کې چاپه ویل شوې ده، 9 کسه تنکي ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالو نه کم دي هغه وژل شوي دي. موږ وایو چې راځئ په ابتدا کې په دې اساسي مسایلو باندې بحث وکړو. د سولې راتګ، د افغان خوندي کېدل، د هغې د عزت، د سر، د ناموس خوندیتوب د اولویت دی. بالکل د کې شک نشته د اولویت دی. یو خو د ټول نه مشکله خبره او اصلي خبره خو د امریکایانو حضور دی چې هغه به طالبانو د امریکا ترمنځ په هغې خبره کېږي، او که دا توافق وشو نو بیا وروسته به نور مسایل کېږي. دقیقا. لیکن سوله خو داسې هم راتلی شي چې ټول طالبان حکومت ته تسلیم شي، او سوله داسې هم راتلی شي چې ټول حکومت طالبان ته تسلیم شي. بیا به جګړه د منځه لاړ شي. خو داسې خو نه کېږي که نه، نه ټول طالبان حکومت ته تسلیمېږي او نه دا ټول حکومت او نظام او دغه ګوندونه چې دي د طالبان ته تسلیمېږي. یا د تسلیمۍ خبره خو بیا د سولې کې نه ځایږي. نو سوله چې کېږي خو په یو بل توافق به کېږي چې ټول یو بل سره جوړ شي، نه دا چې تسلیم شي. نو دا به څنګه کېږي؟ یعنې د دې لپاره خو بیا خبرو ته ضرورت شته او کېناستلو ته ضرورت شته. تاسو فکر کوئ چې دغه رقم غونډې دغه هدف نشي ترسره کولی؟ هدف ته یوه لاره ده، ولې هدف نشي برآورده کولی ځکه د ټول افغانستان نمایندګي هیڅوک هم نشي کولی. که د ټول افغانستان د 9.9% افغانانو غوښتنه څوک غواړي چې عملي کړي، هغه غوښتنه ده چې سوله وکړي. ما ته دا مهمه نه ده چې ته دلته په نظام باندې اسلامي جمهوري نوم یږدې او که امارت اسلامي نوم ورته یږدې که، یعنې یو د خریاتو خبرې دي، د کابل د ښار خبرې دي چې په هغې کې ډېر مصطلحات ښکته پورته کېږي چې دا جامعه مدني شوه، دا د ښځې حقوق شول، دا د بشر حقوق شول. یو کلیوالي ساحې دي چې په هغې کې د ټولو حقوقو نه خلک محروم دي. هغه اکثریت مطلق دی
کوم خلک چې د افغانستان په اطرافو کې اوسېږي اصلي متضرر جهت هغه دی. سل په سلو کې زه موافق یم چې هغه چې په کلو کې اوسېږي او بمبار دې وژني او انتحار یې وژني او فقر یې وژني. دقیقا هغه نه د قصه کې دی چې اسلامي جمهوریت راشي او نه د قصه کې دی چې اسلامي امارت راشي. هغه ته د ټول نه مهمه خبره دا ده چې سوله راشي، امن راشي. 15 شایان خوندې وي: دین، سر، مال، ناموس، عزت، آبرو. بالکل. لیکن دلته مثلا حزب اسلامي دی، جمعیت دی، حزب وحدت دی، دوستم دی، دا یې کسان دي چې په دې ټولنه کې شته دی. خو بد باندې بس نه کوم څوک ښه دي څوک بد دي. شته دی، ټوپک لري، وسله لري، یو تعداد خلک ورپسې روان دي. ښه کوي که بد کوي خو یو تعداد خلکو ورپسې روان دي. نو که دغه خلکو رضایت نه وي خو نو بیا خو سوله نشي راتللی، ځکه جنګ به ادامه لري. څنګه وشو چې سوله راشي؟ اوس یو لنډه دمه لرو، دمې نه وروسته په دې باندې بحث کوو چې دغه سیاسي توافق یا بین الافغاني توافق دا په کومې لارې په کوم میکانیزم باندې په ښه شکل راتلی شي. یوه لنډه دمه.